نن د شنبې ورځ ده، راغلی یاستو د کابل شمال دروازې ته. دا د کوچکین څخه مربوط کیږي چې دلته نقاش جوړ شوی ده. په دې میډیا کې خلک کینی ذاتي ټول سپین نه تخدلې مال نه نشي مال ارزانه ده. خلک د میډیا کې وایي په دوره د بدوره مکم ډار کړي. حاجي صاحب وایي دغه دواړه ولاړ دي چې دوی مال خرڅ کړی دی، مال اخیستی. وایي سږ کال چې دا مال ارزانه ده. مال ارزانه ده. خدای دې د غونډو قرباني قبول کړي او خدای دې واسه ورکړي چې قرباني وي. خوشحاله اوسئ. مال چې دا ورو د فرانسوي مال ده، قندوز مال ده، ورو د پوسوي او دغه د ورو د پوسوي ټول چې دی ورو شماره هم لري. او شماره تذکیره ورو د هر شی لري او ځانني مال ده. په نقاش کې ورو دغه د ګرځه ورو داسې مال پیدا کوی نشي. داسې مال چې وموندې چې دا تذکیره هم لري، لمبر هم لري. د اول ځل زه داسې مال ګورم. د دې اوس قیمت څو ده؟ ځکه چې اوس خلک وایي د قیمته پوښتنه وکړه. 2.5 لکه دا پوس ولې خلکو سره لږ جوړومات هم کوو. موږ هم جګ راغلی غریبۍ ته راغلي یو. موږ نه وایي که نه؟ حاجي ثانک یو درې که نه؟ که د دې اوس قیمت څو ده؟ د دې قیمت استاده 2,70,000. 2,70,000 دا تا راوستی؟ نام خدا نام خدا. قندز مال ده ګورې؟ دا د قندز جان ده. تا په نظر به دا څومره غوښه ولري؟ یاره داسې دی 80 منه ده استاد. 80 منه. ماشاءالله ماشاءالله. جانه وای دا د خرڅ که په څو د خرڅ که؟ دا مې ورور رښتیا درته وایم 90,000 روپۍ مې خرڅ. 90,000. 90,000 افغانۍ مې ورکړې. در د کوم ځای نه راوستی و؟ دا مې د شکردرې نه کلم راتېږي. هغه دلته شکردره کې؟ دلته شکردرې. نام خدا. دا دوستانو ګورئ دا 90,000 افغانۍ. دغه مال دې واخیسته د خیره قربانۍ ته. دا قربانۍ د واخیستله خیره زره. خدای دې قبول کړه په خپل دربار کې. امین. تمام دوستا به تمام هموطنا سلام میرسانم. خدا کنه که یک عید خوب و خوش سپری کنند. پاکستان هم به اندازه نه؟ از تخار آوردی؟ از تخار آوردم. یک 25 تا آوردی. اینم چند تاشو فروختی؟ چند تاش مونده؟ 5 تاش مونده. خب جیبا پر از دیگه. آه بخیر. که از به 60,000 ایسا میگیره اونی رو به 70,000. اینو چند بای کردی کوکو باش که مویده رو به 70,000 رو گفتی؟ بله. او 85,000 را 85 گیره. آخرش چند میتیشه؟ آخرش 67 برش میدم. 67. آه. ایسا چی میگیره 67؟ ما همیشه از گفته میشه دیگه گنجایش ندارد. این استاد ماست. امی گوساله سیاه که خیلی مقبول هم هست و نام خدا خوبش هم هست. قیمت از این چند است؟ قیمت از این 1,20,000 از بیادر خانم. این 1,20,000؟ بله جرامت داره باز. این 90 است او 80 است. اون یک است 80,000 و 60,000 و 50,000 هر کدامش به خود قیمتی دارد. سلامونه دوستان، خدای دې چې روغ جوړ اوسئ. عطاالله وردګ مې ځل بیا له ابدارۍ څخه ستاسو په نن چوپړ کې حاضر یم. د شنبې ورځ ده، راغلی یاستو د کابل شمال دروازې ته. دا د کوچکین څخه مربوط کیږي چې دلته نقاش جوړ شوی ده او د اختر لپاره د شمال ولایتونو څخه خلکو دلته مالونه راوړي دي د خرڅولو لپاره. غواړم یوه خپرونه ولرم د دې ځای څخه. خدای دې چې ستاسو خوښ وړ وګرځي او تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. دوستانو راغلی یم ماشاءالله مالونه دي. دا د شمال مالونه دي. از بدخشان آوردنی؟ دا د قندز مالونه دي. دې ته سوپر وایي. نو دغه ته لمبر یې لیکلی ده. سلام علیکم استاده. راشه معلومات خو راکړه دې مالو په اړه. دا مال چې دا ورو د فرانسوي مال ده، قندوز مال ده، ورو د پوسوي او دغه د ورو د پوسوي ټول چې دی ورو شماره هم لري. او شماره تذکیره ورو د هر شی لري او ځانني مال ده. په نقاش کې ورو دغه د ګرځه ورو داسې مال پیدا کوی نشي. داسې مال چې وموندې چې دا تذکیره هم لري، لمبر هم لري. د اول ځل زه داسې مال ګورم. که خو اوس خو د مال خو د قندز نه راوستی ده.
شماره هم لري واتساپ هم ولري موم لري که د دې اوس قیمت څومره ځکه چې اوس خلک وایي د قیمته پوښتنه وکړه 2.5 لکه دا پوس ولې خلکو سره لږ جوړومات هم کوو موږ هم جګ راغلی غریبۍ ته راغلي یو موږ هو څو دانې دې راوستې دي او که څو دانې دې خرڅ کړه 60 دانې دي هسې خو پوس وي او 15 دانې وړکي ول هغه هم خرڅ کړئ او څو دانې غټ هم خرڅ کړئ نو دغه غټ پاتې دا هم انشاءالله په همدغه یو دوه ورځو کې ځي له خیره سږ چې دا مال لږ ارزانه ده مال ښه دی وروره برابر دی مال وروره پوس برابر دی لږ زحمت غواړي پوس ولې زحمت سړی وباسي خپل هماغه رزق ګټي پکې دا مال نازوانه نه دی هېڅ وخت کې د دې مال خو دې چې دا د فرانسوي ده د دې بیا نوم څه شی ده د نوم وروره پوس وي بیخي ټایګر غوندې دا د وینې دا ځینې وهل خو نه کوي نه دا د کور مال دی وروره کور مال دی وروره پوس وي وهل محل نه کوي فکر وکړه دا وروره پوس وي ټول همداسې خپله وروره پوس وي ساتل سوي دي په همدغه یو چیز کې نن د شنبې بازار هم ده که نه سبا بل سبا د خیر اختر ده و اختر له خیره خدای دې خلک خوشحالۍ اختر تېر کړي پوه ټول مسلمانان امت مسلمان ټول پوس وي خوشحاله اوسي سلامت اوسئ دوستانو دغه ګورئ چې 0 دا یې د غواګۍ لمبر ده 0 2 دا یې دویم ده دا خو نه وایي که نه اجي ثانک یو درې که نه که د دې اوس قیمت څو ده دې قیمت استاد 2,70,000 کوي دا تا راوستی نام خدا قندز ماله ګورئ دا د قندز جان ده موږ چې قندز ته تللي وو پوه شوې هلته بیا یو نفر تللی پر رونالډو د قندز هماغه ده که نه زبي خدایار نو دوستانو دا ښایسته ماله تاسې ګورئ دا هم فرانسوي نسل ده او فرانسوي نسل ده موږ خپله کور کې ساتلی دي دا سپاره موږ نسلګري کوي ښه ستا په نظر به دا څومره غوښه ولري یاره داسې دی یو 80 منه ده استاد 80 منه ماشاءالله دا د شمال مال دا دی چې هغه واښې خوړلې دي نو ښایسته مال نه تاسو ګورئ ما سره په دې انځور کې زه به د سنګ کې ولاړ یم ښایسته مال ده که تاسو غواړئ چې مال د خیر اختر ته واخلئ نو دغه نقاش چې ده د کوچکین په سړک کې د شمال په دروازه کې دلته دا تاسو کولی شئ راشئ او ښایسته مال واخلئ او جوړمد هم لري هر قسم مال شته کوچني واړه غټ متوسط غریب خلکو لپاره پیسه‌دار خلکو لپاره مالدار خلکو لپاره ټولو لپاره شته دي دا ټول ستاسو مربوط کېږي دا ټول موږ مربوط دا 0 2 کم یو 1 لک نیولې ته 2.5 لکه پورې مال شته څونه 1 لک نیولې ته 2.5 لکه ها 2.5 لکه نام خدا مال ده ماشاءالله بعد نظر څخه وساتي ابل کې به ورش کنه او غلط دا ایرانی ده دوستانو دا خو حل نه کوي ها ماشاءالله چې کوم یم په لغته ونه وهي دا د قندز مال ده چې د قندز اسم ایسه برش ساده کا راشه ټول رنگ کړیم دي کنه نه دا خپل رنګ دي خو دا موږ ها دوستانو دا ایرانی مال ده چې قندز څخه راوړي دي کوچکین سره کې نقاش ده او تاسو کولی شئ راشئ ما مخکې مې ته ویلې چې غریب پیسه‌دار مالدار ټول لپاره هلته مال شته دي کوچني واړه هر څه شته دي د دې صاحب څوک ده کوم یو ده دا هم ستا ده ښه د دې قیمت بیا د دې قیمت چې د وروره 2,20,000 2,20,000 او باعث نو دا د هغه مالونه دي چې د مالدار خلکو لپاره ده مالدار خلکو لپاره د وروره غریب خلکو لپاره هم مال لرو د څه شته بالکل او معمول ده دوستانو خیر اوسئ خوشحاله اوسئ د څومره غوښه به ولري تقریبا داسې دا یو 50 منه ده دغسې ماشاءالله هغې کافي ده الله د بد نظر وساتي د شمال مالونه چې دي ډېر ښایسته مالونه دي دا ټول چې دي دلته کې چې زه ولاړم قندز بدخشان تخار مزار شریف سمنگان فاریاب سرپل دا جوزجان دا د شمال ولایتونه چې ټول دي پنجشیر دلته راوړي دي کاپیسا ورپسې ونیشه پروان شکردره ګلدره دا کودامن سیمې ټول خلکو دلته نقاش ته مالونه راوړي دي تاسو کولی شئ راشئ کابل شمال دروازې ته خپل مال ارزانه دلته ترلاسه کړئ تاسو ما سره وګورئ دا نور مالونه هم دي دا ټول شمارې ورکړي دي دا وګوره نام خدا ماشاءالله ماشاءالله دا یې بل ده دا ماشاءالله خدای پاک د بد نظر وساتي دا ټول د قندز نه راوړي که نه خدای د بد نظر وساتي نو خدای پاک دې
ټولو دغه مالونه راغلي پوه شوې د خپله کودامان مالونه دي ټول دغې راغلي همداسې ښه خواږه مالونه وړکي مالونه پسونه غواګانې خوسکیان وروره هر شی همداسې ښه په ښه نرخ باندې انشاءالله به اوس خلکو ته همدغه خلکو لپاره موږ راوستي وروره پوه شوې بالکل بالکل دغه ځینې وایي کودمان دغه د کابل د شمال چې ده شمالي ولسوالۍ ولسوالۍ چې دي شکردره ګلدره استالف دا ټول مربوط د کودمان کېږي چې خبر اوسئ نو دا نور چې دي بیا خاص شمال ولایتونه دي د شمال ولایتونو څخه ښایسته ښایسته مالونه راوړي تاسو ګورئ ډېر غټ نقاش ده دولت لخوا ورته جوړ شوی ده دلته دوی کولی شي خپل هغه مال ته خرڅ کړي پښتو میفهمي دوستانو موږ راغلي یاستو نقاش ته او دغه زما تر شا ګورئ دلته مالونه د قربانۍ لپاره چې سبا به سبا د خیر اختر ده نو راوړي دي سلام استاد جان سلام علیکم برادر خان جان جور ساعتان خوب بخیر هستین بخیر و سلامت باشی جور هستی قربان امی مالا هست که میگوه بله ها از من امی گوساله سیاه که خیلی مقبول هم هست و نام خدا خوبش هم هست قیمت از این چند است قیمت از این 1,20,000 است برادر خان اونیش است 90,000 این ترک سوچی کی 90,000 این 1,20,000 بله ها درآمد داره باز درآمد داره بله دوستای عزیز نه نام خدا اگر شما گاو نمیزنن نه نمیزنه گاو عاجز است خانگی است دو دندان است دو دندان است بله دوستای عزیز اینی گاو که شما تصویر میبینی قیمت از این که است 1,20,000 افغانی است استاد جان دیگه در پالیزی کدام گاو است قیمت از وا چند است 90 است او 80 است اون که است 80,000 و 60,000 و 50,000 هر کدامش به خود قیمتی داره دیگه نظر به وزنش است امسال مالا قیمت است یا ارزان از پارسال که امسال قیمت است قیمت است قیمت است بله علتش چیست که امسال علتش مال نیست باران شد مال کس قدر در بازار نمیاره دیگه یعنی امسال کس خوشحالی نیست خوشحالی نیست مال قیمت از به خاطر خوشحالی از کجا آوردی استاد این از تخار آوردیم از تخار آوردی والله نام خدا خوب مالا است دیگه دوستای عزیز خداوند در کارتان برکت خدا کنه که بخیر صبا بخیر فروخته شد تا صبا بخیر دست پر خانه بره دیگه خوش باشی استاد بخیر باشی قربان تشکر بسیار جان ببخشید خواهش میکنم دوستای عزیز همراه ما باش ما دیگه گواره به هم شما ایشان میتیم اگر شما میخواستین که مال بگیرید دیگه سرک کوچکین نقاش بالوی دروازه شمال خوب نقاش از خوب مالاست دیگه در خدمت شما هستید کوچکین نسیمی نقاش راغلی هستو او زما تر شا ګورنه خدا ښه مال ده دا د دې استاد مربوط کیږي خرڅ کړم دا فکر کوم استاد سلام علیکم سلام علیکم ستړی مه شئ اوکې خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ نن د شنبې بازار هم ده که نه شنبې بازار ده او انشاءالله سبا ترقي ده او مالونه ښه دي دغه شاده مې دغه لږ غوږۍ خو لږ موږ دغه دوستانو ته وښیه که نه دغه دوستانو دغه غوږۍ د نام خدا استاد جان وایي دا دې خرڅ کړه په څو دې خرڅ کړې دا مې ورور رښتیا درته وایم 90 روپۍ مې خرڅ 90,000 90 افغانۍ مې ورکړې در د کوم ځای نه راوستی و دا مې د شکردرې نه کلم راتېږ هغه دلته شکردره کې دلته شکردرې اوه اوه نام خدا ده دوستانو ګورئ دا 90,000 افغانۍ استاد دا مو خرڅ کړه ماشاءالله ښه ښایسته مال هم ده ځینې وایي چې هغه دوه غاښې یې ویستلی دي ویستلی دي دوه غاښه دا قرباني پرې کېږي انشاءالله بوراک مطابق مال ده څو دانې داسې راوستو یو که دوه ډېر ولو داسې غویی اوس 2 لکه مې اخیستی و ها ماشاءالله 2 لکه مې اخیستي و خاص او دا مې دغه حاجي صاحب ته ورکړو حاجي صاحب ودخست مبارک دی اوسې دی خراب شد دلته ودرېږه دوستانو دغه حاجي صاحب هغسې حاجي صاحب اول کې دغه لیدونکو ته ځان معرفي کړي زما نوم موسی خان ده او د ګلدرې اوسېدونکی ناصري موسی خان کاکا دغه مال دې واخیسته د خیره قربانۍ ته دا قربانۍ د واخیستله خیره زره خدای دې قبول کړه په خپل دربار کې امین دې مال کې څو نفره شریک یاست دې کې 6 نفره یو خپل د کورنۍ غړي یا دوستان مو دوه دوستان یو دوه د کورنۍ غړي او خوشحاله اوسئ ادا پاک دې ستا د قرباني قبوله کړي امین نو خدای پاک دې دغه پیسې چې ته هغې ته ورکړې هغه دې هغې ته خدای پاک حلاله کړي نو خیر و برکت اوسئ خدای خوشحاله رئیس سلامت اوسئ مننه یو جهان مننه راغلی یاستو نقاش ته تاسو موږ سره ښایسته ښایسته د مالونو ویډیوګانې وګورئ مالو پوښتنه ځکه ارزانه وای په دې میډیا کې خلک کینی ذاتي ټول سپینات کې دلې مالونه نه ځخته و مال ارزانه ده خو خلک د میډیا کې وایي په دوله د بدو د مګم ډار کړي
سکال مال ارزانه ده که پاکستان لارم بنده ده کنه و مال ماشاءالله داسې مال داسې زه سره خو جدم د هغه جا د دې جا پورې ورته ګورې زه خدای کې دپچې کې خودو جای هر جای دې نه خاصو کې که رضاپای مال ده که کټپای مال ده ټول حاجي صاحب وایي دغه دواړه ولاړ دي چې دوی مال خرڅ کړی دی مال هغه ځای وایي سږ کال چې دا مال ارزانه ده مال ارزانه ده خدای دې د غونډو قرباني قبوله کړي او خدای دې واسه ورکړي چې قرباني دي خوشحاله اوسئ نو هغه دوستان ته هم هیله ده چې میډیا د لارې دغه افوا مه خپره کوي چې مالونه قیمته شوي دي نو دا ښه کار نه ده و دا صحیح نه ده مالونه ښه دي تېر چې خلک داسې وایي اخلي په بیه دي ولاسې پروس کاله سږ کالې په بیه دي ښه مالونه خوشحاله اوسئ صاحب سلامت موږ به لاړ شو نور ځای ته دوستانو موږ سره پاتې شه نورو ځایونو ته هم ځو او ښایسته ښایسته ویډیوګانې به تاسو ته برابروي راغلی یم شکردرې ولسوالۍ ته دا د کابل شمال دروازه ده او چې دلته د مالونو لپاره دا ځای جوړ شوی چې خلک راځي قرباني مال د ځای نه اخلي نو که دیگه بخریم اینال تا اموره حاجی صاحب چند گرفتی یا لگ دقیقه بزن چند گفتی شای مال چند نگفته باش کن یک این طرف سوش بیده کامرا بی خب اول اگه می دوستان خودم معرفی کنی و تمام دوستا با تمام هموطنا سلام میرسونم خدا کنه که یک عید خوب و خوش سپری کنند خیر بیادر آمدیم دمی نقاش که یک دانه گوت صحیح باشه که بخریم که تو مناسب بهش باشه اینی گاو چطور رسی خونم خدا خوب گاو است اینا میره ما 70,000 اینا تلبیس 70,000 70,000 تلبیس او چند میگه باش باش این تو مال استسک بله خب اینه یه 70,000 میتلمه ما دیگه سالا که مال میاردم اینجا یه پیسه نه در شلور به اینجا پیسه میگرفت نه تجهیز پیسه میگرفت نه درآمد معمولی پیسه میگرفت به ما 4 روپیه غریبی میبود ولی پیسه از تجهیز پیسه گرفته است چند میگیره اسپون گاهی 50 روپیه تجهیز میگیره 50 روپیه نه مثال ولی گاهی ما داخل امسال خورای پاکستان هم بنده زنی داخل بخار ما میگه خریدیم از تخار آوردی از تخار آوردیم میگه آوردیم مثلا 70,000 خریدیم این تایج در آمدن کرا را بین خرچ بین آمد محمود پس مو 70,000 بتونیم چی میسن چند تا آوردی چند تا آوردی یک 25 تا آوردیم اینم چند تاشو فروختی چند تاش مونده 5 تاش مونده خب جیبا پر از دیگه بخیر همش برو امسال ایده بس از این کوکو کم کمایی کنی که هم اومده هم خفه نشه پای سر خود که بفروشه خوب است بخاطر که دیگه سر مفاد فروخته دیگه فروخته اینا خودی که باشه همش بس بعد ما هم ایره 60,000 میگیریم خب اینی را تو باشی رویشم دوستای عزیز یک دتا بتاخید دوستای عزیز اینی را که از به 60,000 حساب میگیره اونی را به 70,000 اینا چند بای کردی کوکو باش که مویدر به 70,000 را گفتی بله او 85,000 را 85 چطور امسال خو مال قیمت سرای پاکستان هم بند است و مولا قیمت باشه بر مال که یا عادت بای میکنن مثال از اون سنجش نمیکنه که اینی چقدر گوشت داره که از امروی گوشت یه نال یا عادت میگیری که مقصد که تو بفرش یک سبا روز داری نگه سودا شد سبا اید از بخیر سبا نی دیگه سبا خب گفتم یک صبح دیگه یا یمی بازار روزی دیگه نامعلوم است که کسی میاد نمیاد بیشک هم ترسم حالا میفروشی یا نه رالی نفروشم و بچه نالی که ما آمدیم دیگه حالا بخیر که می سودا کنی بخیر هم میفروشم آخرش چند میتیشه آخرش 67 برش میدم 67 ایسا چی میگیره 67 ما مشاس گفته میشه دیگه گنجایش نداره این که دیگه 60,000 اویره چند میگی 70,000 بگیره ایره تو چند میدی کلانه برش 80 برش میدم 80 یه 80 یه 70 این 60 میگیره مو 67 میگیره آخر میره چند میتیشه گفتم برش یارش خب ما دیگه جای ویدیو رو ببینیم بیا قرش ما هستیم کدام جایی که پیدا کردیم سر پاتشه مونږ راغله سو نقاش ته د شکردرې ولسوالۍ
د شمال دروازه ده چې دلته نقاش جوړ شوی او دلته مالونه راوړي دي غټ واړه انشاءالله ټول درښیم سبا بل سبا اختر ده نن د شنبې بازار هم ده او قرهباغ کې دلته چې دی نقاش جوړ شوی مال موږ سره پاتې شئ تر پای زموږ ملتیا وکړو استاد سره راوړل دا وایي که نه نیم زره دا وایي نیم زره اوس هم پټ شدي که پوره په مینې نه اس خاطر یې ما په مینې دا موږ خرڅ راوتلي دي چې په خپل ارزښت یې موږ خرڅوو درې زره دا پنځه زره دا شپږ زره دا اووه زره دا اته زره دا نهه زره دا 500 ماته ورکړي راوړه صاحب پیسې راوړه 2000 قربان خدای په دې تاسو نیک مبارک 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 دا دا صاحب دا ته په دې نیک مبارک ډېر پیسې خو ټولې کړې ګرفت کړم بس خوشاله اوس پوره صاحب مبارک واشه خوشاله صاحب کله کې دیګه بخیر پروت نه دا ته و مش برکت نه کم نشي نه نه مبارک پسې صاحب خدای پاک دې نیک مبارک دوستانو دا زمونږ خپرونه بیا چې زه اتاولا ورته د ادرس خاصه سپارل چې پکې حاضر یم بس خپله په کوم چې لاس پر د ټول چار کې بریالي اوسئ